یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي مسافر چې ډیر دیغ او یا خفه وي د دې خفه د دیغت د لرې کولو دپاره باید کومه دعا وکړي؟ جواب الهي توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به ووایو چې که چیرې فارغه وي د کلام پاک تلاوت دې وکړي. زیات یې د کلام پاک تلاوت کوي، ځکه دا هغه یوازینۍ لار ده چې سړي خفګان او دیغت د بینه څخه وړي. او که چیرې فارغت نه لري، په یو کار باندې مصروفه وي یا په سفر باندې روان وي، نو د هغه دپاره هغه ذکر او اذکار او دغه رقم استغفر الله یا استغفر الله ربي من کل ذنب، دغه استغفار دې ډیر وایي، نو ځکه دیغت او د زړه څخه به یې خفګان لرې سي او د ګناه څخه دې ډیر ځان وساتي، د نامحرمه ښځو د کتلو څخه دې ځان وساتي، تلویزیون ته د کتلو څخه، او دغه رقم د ټلیفون هغه حرام شیان چې په ټلیفون کې ایسته کیږي، عکسونه مکسونه و سازونه و، د دو څخه دې ځان زیات وساتي، او دغه رقم لمونځ دې په ښه طریقه باندې ادا کړي. د خفګان وجه یوازې سفر نه، بلکې اکثر وخت کې چې پر سړي باندې خفګان راځي وجه یې ګناه وي. سړي څخه ګناه کیږي یا ګناه ځینې وسي، خفګان پر راځي، نو ځکه ډیر دې ځان د هغو څخه هم وساتي، نو بیا الله پاک دیغت ځینې لرې کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.